قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې او دې ته غوږ کېږدئ، من قال استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. چا چې دا ذکر ووایي، د ملک صاحب مخکې ذکر کو چې د استغفار په صیغو کې یو صیغه دا ده، یو طریقه دا ده. بیا یې درته وایم استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم. من قال استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. دا هم د استغفار یو طریقه ده. الله به ورکی سو د فائدې ته ګوري، غفرت ذنوبه، الله به د ټول ګناهونه بخي. وان كان قد فر من الزحف، اگر کده د میدان جهاد نه تښتېدلی، میدان جهاد نه تښتېده، دا ګناه کبیره ده، دا ګناه ته الله بخي چې کله انسان دا ذکر وایي استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. او دا حدیث امام ابو داود، امام ترمذی، امام حاکم رحمهم الله راوړی.